محترم مولوي صاحب د دوهمې ناحیې څخه شاه محمود جګرخون، محمد ظاهر، محمد نسیم او ګران ورور اسدالله داسې پوښتنه کوي، وایي تقریبا 25 کاله مخکې یو سړی ورک شو. د دغه سړي یو زوی او یوه لور او یوه مېرمن پاتې شوه. د دغه ورک سړي زوی ځوان سو، جهاد یې پیل کړي او په جهاد کې شهید شو. او د دغه شهید یوه کوچنۍ لور پاتې شوه او یوه مور، یوه خور او یوه هم خانمه. او هغه میراثخور یې ملک ځینې واخیستې او هغه کوچنۍ لور یې هم ځینې وګرځول. اوس د دغه شهید مور دعوه کوي چې دغه لمسۍ او دا ملک ځینې ترلاسه کړي. آیا عکس د چا کېږي؟ حضراتو پښتانه خو دغسې کوي چې تقریبا من قرآن پاک مني نه مني. د هر چا چې حق د میراث دي، زنانه په زوی کې هم حق لري چې مړ شي، او په لمسي کې هم انا حق لري. شپږمه ده صدیق اکبر مبارک خلیفه د اسلام یعنې بادشاه د اسلام، یوه زنانه ورته راغله ویل زما لمسی مړ دی، زه انا بله کېږم، ایا زه دا میراث د دغه لمسي ورسم که نه؟ په میراث کې حق لرم که نه؟ نو د مبارک ورته ویل په کتاب الله جل جلاله کې، یعنې د خدای پاک په قرآن پاک ستا حق وما ته نه دی معلوم، او په احادیث مقدسه شریفو کې د نبي علیه السلام مبارک ستا حق وما ته نه دی معلوم چې انا دې حق پیدا کړي. ته فلان سره پر فلاني تاریخ به راسې، زه به حضرات صحابه کرام را جمع کړم، د هغوی څه به استفتاء وکړم، یعنې د دې مسئلې پوښتنه به زه وکړم. صحابه کرام چې را جمع کړه او د هغوی څه دا پوښتنه وکړه چې لمسی مړ وي، انا یې پاتې وي، ایا دغه جده دغه صحیحه انا حق لري د میراث کې؟ نه لري. نو یو صحابي مبارک ولاړ شو، هغه وویله چې د حضرت رسول خدا علیه السلام مبارک څخه ما په خپله اورېدلي دي چې د انا دپاره سدس یعنې د انا شپږمه ده. نو د انا حق ثابت دی په لمسي کې هم، په زوی کې هم، او زنانه چې دا کونډه شي میړی مړ شي هغې کې څلورمه یا اتمه پاک رب جل جلاله ورکړي. دا چې ظالمان یې په ظلم ګرځي نه ورکړي هغه بله مسئله ده، هغه نه بیا الله جل جلاله به دوی ته مکافات ورکړي. که حکومت اسلامي وي او وطن اسلامي وي باید د چا پر میراثو پر مال تعرض ونه کړی شي. او پاته د المسیح چې ده دغه المسیح نو تر هغه وخته پورې چې دغه مرتبې ته د بلوغ رسېږي یعنې لمونځ پر فرضېږي، تر هغه وخته پورې د انا سره کېدلی شي. پس تر هغه که داسې و چې دا بالغه سوه لوی سوه بیا نو نور اطاګان کوي، بیا هغه حق لري چې هغه یې یوسي خپل په کور کې تحفظ وکړي. ولې تر هغه وخته د لویوالي دغه انجونې و دغه ته حاجت لري چې د زنانو افعال کارونه خویونه زده کړي. هغه تعلیم انا څه ورکولی شي انا. او پاتې شو فصل هغه چې دا مکلفه سوه لمونځ باندې فرض شو، بیا ورته تحفظ څه ضرورت لري چې دا د ظالمانو د ناروا کسانو څخه دا نجلۍ وساتلی شي. فرض ساتنه باندې هغه نارینه بیا ډېر قدرت لري. نو په دغه خاطر نارینه به شي دا به تر 7 کاله د مور یا د انا سره وي، او پس تر هغه یې بیا نو اکا بیولی شي چې د 7 کالو سوا وکړي. او انجلۍ او زنانه تر هغه وخته پورې د لویست دا به د مور یا د انا سره وي، بیا نو هغه نارینه قریبان نور تربونه بیولی شي. او پاته دا چې دا په میراث باندې وړي، دا هر انسان دی په میراث نه وړی کېږي. یا د انا حق نور کسان په میراث وړي، د انا حق شرعاً دی حق نه لري چې په میراث باندې وړي. والسلام.